محترم ورونو د عرفي روجي په وجه باندې الله سبحانه وتعالى انسان ته یو کال مخکنی او یو کال رستنی ګناهونه بخي. خو دلته دا خبره یاد ساتل پکار دي چې آیا الله سبحانه وتعالى انسان ته ټول هغه ګناهونه بخي چې هغه په تیر کال کې کړي او یا په راتلونکي کال کې دنه کیږي، او کنه بعضی ګناهونه داسې دي چې هغه د روجي په وجه باندې انسان ته بخلی کیږي. دویمه خبره هغه ډیره زیات ضروري ده چې د دې نه د الله سبحانه وتعالى رحمت چې هغه څومره رحیم ذات دی په خپلو بندګانو باندې، صرف یوه بانه ورته ګوري او هغې ورته مغفرت کوي. د هغې کوم ګناهونه او خطایانې چې دي هغه چې په ځان باندې ظلمونه کړي نو الله سبحانه وتعالى ورته هغه بخي. د عرفې روژه هغه په نهم د ذوالحجې باندې چې کله حجیان هغه عرفات ته لاړ شي او هلته خپل حاجتونه رب ته پیش کوي او د خپلو خطایانو او د ګناهونو بخنه غواړي، نو الله سبحانه وتعالى په دغه ورځ باندې د ډیرو انسانانو څټونه هغه د اور نه ازادوي. نو هغه خلک چې هغه د حج وسې نه کیږي او غواړي چې دغه اجرونه او یا په دغه مغفرت کې شامل شي، نو هغې دپاره چې دی هغه دا روژه ده چې انسان کله دا روژه ونیسي د عرفې د ورځې، نو الله سبحانه وتعالى ورته په دې روژه باندې د یو کال مخکني او یو کال وروستني ګناهونه هغه بخي. نو دې روژې چې دی هغه ډېر زیات اهتمام کول پکار دي، او چې کله انسان روژه یي د هغې عملونه په څو چنده باندې الله قبلوي، او دغه رنګه انسان چې کله د رب نه دعاګانې کوي خپل حاجتونه پیش کوي نو الله د انسان دعا قبلوي. نو دا یو موسم دی او یو سیزن دی د دې نه چې دی هغه فایده اخیستل پکار دي. اوس راځو دې خبرې ته چې آیا په دې سره ټول ګناهونه انسان ته معاف کیږي او که بعضې؟ نو اهل سنت والجماعت د عقیده ده چې هغه اعمال چې په سنت نبوي کې د هغې ذکر راغلی چې هغې سره مخکني ګناهونه معاف کیږي یا یو کال مخکني یو کال وروستني، نو د دې نه هغه واړه ګناهونه مراد دي. صغائر چې ورته ویلی کېږي واړه ګناهونه هغه الله سبحانه وتعالى انسان ته بخي، او هر چې کبایر دي او لوی ګناهونه دي نو هغه دوه قسمه دي. یو خو هغه دي چې هغه د الله حقونو پورې دي، نو هغې به د انسان توبه وباسي او استغفار به وي او پراپر چې دی بخنه به غواړي د رب نه توبه به وباسي. او دویم قسم هغه ګناهونه دي چې هغه بندګانو پورې تعلق لري، حقوق العباد دي، نو تر څو چې هغه دې واپس کړي نه وي نو الله سبحانه وتعالى تا ته په نیکو اعمالو باندې، په رجوع باندې، په حجونو باندې، په زکاتونو باندې هغه کلم نه بخي. که چېرته د یتیم مال تا سره د مزدور مال تا سره د غریب او فقیر مال دا سره یا د بل بنده حق پتا باندې نو هغه واپس کا. که چېرته ستا دا امیدي چې یاره زه به روجي ونیسمه، زه به چې دی بخنه وغواړمه، توبې به وباسمه او حجونه به وکمه او زکاتونه به ورکمه او تهجد به وکمه او الله به ما ته په دې باندې دا وبخي، نه، بلکل الله تعالی د بنده حق تر هغه وخته پورې نه بخي چې کله دا بنده پیژني، حقدار پیژني او د هغه حق به تا باندې دی تر څو دې واپس کړی نه وي. نو د دې طریقه دا د محترمو چې دغه حق به ته واپس کړې خپل حقدار ته، نو هله به الله سبحانه وتعالى دا ته بخنه کوي